جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا سالانہ سپورٹس پروگرام ہے جس کو ہم بلا تعطل ہمارے ایلیمنٹری سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سر یہ ہر سال منعقد کرتا ہے، اور اس میں پہلے ضلعی سطح پہ سر مقابلے ہوتے ہیں، پھر ضلعی سطح کے ونر جو ہیں سر وہ پھر ڈویژن لیول پہ آتے ہیں۔ یہ سپورٹس یہ 20 سے زائد گراؤنڈز میں ہو رہے ہیں، جس میں 20 سے زائد کھیل پیش کیے جائیں گے، اور اس میں سر 300 سے زیادہ ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ اس گالا میں 4000 سے زیادہ ضلع سوات کے نوجوان اور ہمارے اسکول اور پرائیویٹ اسکولز کے بچے اس پروگرام میں حصہ لیں گے۔ سر اس میں صوبائی گورنمنٹ کی طرف سے اس دفعہ 4 میجر سپورٹس کا ذکر ہے، لیکن ضلع سوات میں ہم تقریباً 7-8 میجر سپورٹس کو یہاں پہ یہ مقابلے کروائیں گے سر۔ اس میں کرکٹ شامل ہے سر، اس میں فٹ بال ہے، والی بال ہے، ہاکی ہے، ہینڈ بال ہے سر، اور رسا کشی ہے، ایتھلیٹکس ہے، بیڈمنٹن ہے، ٹیبل ٹینس ہے، اسکاؤٹس ہے، جمناسٹک ہے۔ سپورٹس میں جو کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہے سر وہ اس میں سر ہمارے حمد ہوگا، نعت کے کمپٹیشن ہوں گے سر، ملی نغمہ ہوگا سر، نیشنل جو اینتھم ہے اس کے کمپٹیشن ہوگا، اس میں سر ایسے رائٹنگ ہوگی، انگلش میں ہوں گے، اردو میں ایسے رائٹنگ ڈیبیٹس ہوں گی سر۔ ګلالي سټوډنټان ټولو ته په جمع السلام علیکم. یقیناً ډیو صاحب خبرې وکړې ډېر په ډیټیل باندې، زه هغه ریپیټ کول نه غواړم، خو پروونشل ګورنمنټ په دې کې ډېر زیات انټرسټ لري، او دا زموږ د چیف سیکرټري صاحب د ګډ ګورننس چې کوم روډ میپ دی، یو نوې پالیسي راغلې ده تقریبا یو میاشت مخکې، په سپټمبر کې هغه پالیسي امپلیمنټ شوې ده. نو په هغې کې 12 چې کوم دي 12 ایجنډا آیټمز دي، او په هغې کې یو سپورټس چې کوم دی په اکراس د کې په ټوله صوبه کې سپورټس ایکټیویټیز یا سپورټس ګالاز چې کوم دي ارینج کول، دا په هغې کې په ټاپ پرایورټي چې کوم دی یو ایجنډا آیټم دی. نو دا د پروونشل ګورنمنټ یو بهترین سټریټجي ده، او انشاءالله دا به مونږ په دلته په ګراوند باندې امپلیمنټ کوو. یو خبرې دوه د بچیا ستاسو لپاره کومه چې کوم زموږ سره سپورټس مین دي دلته پلیئرز دي، دا چې کوم زموږ اکیډمیک ایکټیویټیز دي چې مونږ په کلاس رومز کې کینو، هلته مونږ ته ټیچنګ کیږي، مونږ لرننګ کوو، هغه هم ډېر اهم ستاسو په پرسنالټي ډیولپمنټ کې، ستاسو په منټل گروتھ کې، ستاسو په ایموشنل انټیلیجنس کې، او ستاسو په اینګر مینجمنټ کې هغه ډېر زیات رول پلی کوي. خو د هغې سره سیملټینیسلی سایډ بای سایډ سپورټس ایکټیویټیز چې کوم دي، کوم فزیکل ایکټیویټیز چې دي، دا تاسو ایوایډ کولی نه شئ، ځکه چې دا تاسو ته د جسماني ودې سره سره ستاسو چې کوم ذهني وده ده، نشونما ده، په هغې کې هم ډېر زیات کارآمد دي. تاسو چې کله زموږ عمر ته راشئ نو تاسو ته بیا د لیډرشپ موقع راځي، تاسو په ډسټرکټ کې، په ډویژن کې، په صوبایي لیول باندې تاسو بیا په مختلف ډپارټمنټس کې د لیډرشپ رول وي، نو تاسو به ګورئ تاسو به ځان سره ډېر زیات خلک بیا مخ په وړاندې بوځئ. نو د هغې دپاره که دلته ستاسو په پلی ګراونډ کې د لیډرشپ تاسو ته موقع میلاو شي، تاسو هغه سکلز چې کوم دي هغه پالی شي، نو تاسو په فیوچر چې کوم ستاسو روان دی، نو تاسو بیا په لیډرشپ رول کې چې کله راشي نو په تاسو باندې پریشر هم نه راځي، او تاسو به ډېر بوج چې کوم دی په ښه طریقه باندې وړی شئ.